السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې پاکستان کې یم د عرفات په د سعودي سره عرفات جوړوم میندې روژه بې نسم او که د پاکستان په حساب باندې. محترمه دا د پاکستان او د افغانستان حالات دی سره نازک دي، خو که یو سړی دیني مسله ورپکښې بیان کړي خلک باره سړی د سیاست په ډبرو باندې ولي، پر سړي باندې قسم قسم الزامات لګي. اصل به راسو مسئلې ته محترمه، که پاکستان وي که افغانستان وي که بل ملک وي که بل ملک وي چې د سعودي سره یې نه اختر کوي نه روژه کوي، د خپل اختیار دی، خپل مسؤلیت دی. دا چې څوک بیا د سعودي سره اختر کوي د افغانستان یا بل ملک یا بل ملک، د سعودي په وجه پر هغه قوم باندې روژه نه فرض کېږي، بلکې قاضي یا هغه د ملک حکمران یا د ملک باچا د سعودي اعلان تایید کی بیا پر خپلو عوامو امر وکړي چې مثلا سبا روژه ده. اصل کې په اختر کې په عرفات کې په هر څه کې د هر ملک خپل رویت معتبر دی، هر ملک باید خپل لیدل وکړي. سعودي ته سړی باید دغه نه کښېږدي غوږ چې ودرې سعودي اختر دی که د سعودي روژه ده. سعودي کې اوس د موږ د ماښام لمانځه ته تقریبا 1 ساعت پاته دی. پاکستان په افغانستان کې د ماښام لمونځونه سوي دي، د ماخستان د بلا سوي. داسې ډېر ملکونه شته چې د سعودي د اختر ورځې د هغو عرفات وي، د سعودي د اختر ورځې پر هغو ماښام، د سعودي د عرفات ورځې پر هغو شپه وي. دا چې اختلاف ته مطالعه او معتبر دی یا نه دی معتبر، دا ځان ته مسله ده. و یو حدیث چې صحیح الترمذي روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي روژه مو هغه ده چې قوم روژه وي، او اختر مو هغه دی لوی اختر چې د قوم اختریان حلالوي. نو علما کرام وایي الصوم والفطر مع الجماعه، روژه او اختران به د جماعت سره وي، د قوم سره وي. حدیث 609 صفحه 2 صحیح الترمذي جلد نمبر 2. د حدیث مقصد هم دا دی چې هر روژه اختر شی ورځې باید د قوم سره وي. نو چې د پاکستان عرفات یوه ورځ اوړي ستا دا بل عرفات د سعودي په عرفات وي، بیا نه جنګوي. او دا که ته حاجیان ودرېدل حاجیان دې ودرېږي، که د حاجیان تر درېدلو سي نو خو چې حاجیان پر عرفات ودرېږي پر ډېرو ملکو کې شپه وي، نو هغه باره د شپې عرفات جوړوي، او بل پر دا سعودي ته یې ولې ایمانونه راوړي دي. بس که سعودي روژه که نو زموږ روژه ده، که سعودي پلانکی که زموږ پلانکی. سعودي په رویت خو زه حساب لرم چې دا څو کاله دی رویت کوي، حساب یې د کلنډر دی چې کوم تقسیم ملاقات یې ورته ایښی دی پر هغه سره روان. نو په دې شیانو کې د قوم اختلاف مه جوړوئ چې د قوم روژه وي. دا پېښور کې یو مولانا یوسفزی صاحب دی که څوک دی، ما خپله نیت سړی ته پېښور خواته ولاړې ورسره یې ووینه کړي چې دا و څه اختلاف جوړ کړی دي، دا ټول ملک نه یې روژه ته وه، دلته ما میاشت ولیده شهیدان راته وړاندې سول، پلانکی راته وسول. دا اختلاف په امت کې مو څه عادت دی چې جوړوئ؟ دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امت همیشه دا ترغیب ورکړی دی چې تاسې اختلاف مه جوړوئ، تاسې اختلاف مه جوړوئ، تاسې اختلاف مه جوړوئ. دا حدیث چې ترمذي روایت کړی دی صحیح ترمذي چې اختر مو هغه دی چې د قوم اختر وي، روژه مو هغه دی چې د قوم روژه وي، لوی اختر مو هغه دی چې قوم اختریان حلالوي. د دې مقصد هم دا دی چې دا جماعتو دا قوم دا ملک د دغو لحاظ وساتئ او اختلاف نه جوړوي. هماغسې پښتانه دي باره سعودي دي، پاکستان دی، افغانستان دی، پلانکی دي، دلته نو باره سیاست هم په ګډ کې باره له ایمانه پسې وځي ته به یې ملا یا به امیر که ملا یې د ملا خبرې ته غوږ ونیسه، د کتاب وګوره که امي یې د ملا خبرې ته غوږ ونیسه، نور یې باره مه پسې ګرځوئ. دا دونه ملک عرفات نه دی، یو تک کې راولاړې د عرفات کې جوړی. دا بل روایت حدیث راځي حاصل تحتوي علی المرک الفنا ذکر کړی دی چې د یو قوم اختر نه وي ستا اختر وي لعنت پر هغه، او د یو قوم اختر وي ستا نه وي اختر لعنت پر هغه سړي، د یو قوم نه وي اختر ستا اختر وي لعنت پر هغه سړي. نو عرفات هم دغه دي چې د هغو نه یې عرفات ستا عرفات وي نو پر تا لعنت. اختلاف ما جوړوي. السلام علیکم ورحمة الله.